I am a tall man. زه یو لوړ اوچت دنګ سړی یم. اوس تاسو سوچ کوئ چې په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی چې کله هم مونږ ته یو ټکی د دې ټولو څیزونو په باره کې وایي، د کوالټي یا د اوپینین په باره کې مونږ ته وایي، یا مونږ ته د سایز په باره کې وایي، یا مونږ ته د شیپ په باره کې وایي، یا مونږ ته د ایج په باره کې وایي، یا مونږ ته د کلر په باره کې وایي، یا مونږ ته د ټمپریچر باره کې وایي، یا مونږ ته د observation باره کې وایي، یا مونږ ته د origin باره کې وایي، یا مونږ ته د material باره کې وایي، او یا مونږ ته د هغې د purpose باره کې وایي، نو هغه ټکو ته ویل کېږي adjectives. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږ د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږ د پارټ نمبر 12 پوری کړي دي چې په هغې کې مونږ ورب کمپلیټ کړی و. صحیح ده. بیا په تیر لیسن کې ما تاسو ته ویلي و چې په نیکسټ لیسن کې به مونږ ایډوربس کوو، خو بیا وروسته زما ذهن ته دا خبره راغله چې مونږ له پکار دی چې مونږ پیله ایڈجیکټیوز وکړو، ځکه چې د ایډورب باندې د پوهېدو دپاره ضروري ده چې اول تاسو په ایڈجیکټیوز باندې پوه شئ. صحیح ده. نو نن زمونږ د پارټ نمبر 13 او په دې کې به مونږ کوو ایڈجیکټیوز. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي، او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه، نو راځو خپل لیسن له ایڈجیکټیوز. اول به مونږ په دې باندې ځان پوه کوو چې ایڈجیکټیوز وایي څه ته او د دې کار څه. نو د adjective definition په انګلیش کې داسې کیږي: adjective is a word that describes a noun or clarifies a noun. د دې خبرې مطلب دا دی چې adjective هغه ټکو ته ویل کیږي کوم چې مونږ ته د noun په باره کې نور معلومات راکوي. it describes a noun. یو ناون دی، هغه یو سیز هم کیدی شي، هغه ناون څه یو سیز، a thing, a person, a place. هر یو سیز چې هغه ناونی د هغې په باره کې چې مونږ له کم ټکي نور معلومات راکړي، هغه ټکو ته ویل کېږي adjectives. صحیح ده. اوس زه تاسو په دې باندې پوه کوم چې د دې ټولې خبرې څه مطلب دی. اول خو په دې باندې ځان پوه کړئ چې adjectives ډېر زیات امپارټنټ دي، ډېر زیات اهم دي، ځکه چې د دې سره بس تاسو انګلیش ډېر زیات ښه کیږي. تاسو به ډېر ښکلې فقرې جوړولی شئ، د یو څیز په باره کې به خلکو ته ډېر ښه معلومات ورکولی شئ. نو په adjectives باندې پوهېدل ډېر ضروري دي. صحیح ده. نو زه غواړم چې تاسو ټول خپل مازغه کولاو کړئ، ځکه چې لږه چوټي پکې راغلې وه د کرکټ د لاسه. صحیح ده. نو پکار دی چې تاسو ټول ځان له نوټس خامخا جوړوئ. ګوره زه چې کله هم تاسو ته لیکچر در کوم، نو زه اول ځان خپل نوټس تیاروم. ما هر څه ځان ته لیکلي چې زه به تاسو ته څه پړاوهم. نو تاسو له هم پکار دی چې ځان له خامخا نوټس جوړوئ، ځکه چې د نوټس نه بغیر دا دومره پوینټس او د ګرامر کم ټکي چې استعمالیږي، نو دا خو سړي ته په یو ځل باندې نه یادېږي. صحیح ده. نو تاسو پکار دی چې ځان له خامخا نوټس جوړوئ. ښه، نو راځو ایکسپلینیشن لا چې adjectives څنګه مونږ له د ناون په باره کې نور معلومات راکوي. فرض که مونږ یو ناون واخلو، یو کپ واخلو. صحیح، یو کپ دی، پیاله ده، نو دا خو دی کامن ناون. صحیح ده، خو دی ناون. اوس یو پیاله ده، نو اوس که زه ویم چې it is a cup، دا یو پیاله ده، نو اوس تاسو په دې خبر باندې سوچ وکئ، په دې کې زموږ سره داسې ډېر زیات انفارمیشن نشته. یو پیاله ده، نو یو پیاله ده، څه خاص زیات معلومات زموږ سره نشته دی. که فرض که زه ویم چې it's a great cup، دا یوه زبردسته پیاله ده، نو اوس وګورئ تاسو په دې ټیم کې موږ سره د دې کپ کم چې ناون دی، د دې په باره کې نور معلومات راغله. کم معلومات راغله چې دا یو ډېر زبردست کپ دی. it's a great cup. نو په دې ټیم کې کم چې دا great ټکي مونږ استعمال کو، دغې ټکي ته ویل کېږي adjective. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې adjective مونږ ته د هغې پیالې په باره کې نور معلومات راکړله. صحیح ده. خو دا مونږ ته اوس په دې ټیم کې د هغه پیالې په باره کې مونږ ته څه معلومات راکړله؟ مونږ ته د څه په باره کې ووې؟ مونږ ته د اوپینین باره کې ووې، یا د کوالټي باره کې ووې. د هغې پیالې کم کوالټي دی، کم خصوصیت دی، د هغې په باره کې مونږ ته معلومات راکړله. یا اوپینین دی، اوپینین مطلب رای ده، زمونږ خپله رای دا ده.
دا زمونږ خیال دی چې دا ډیره زبردست پیاله ده، دا زما رائے ده. نو مونږ ته adjectives په دې ټیم کې په دې فقره کې it's a great cup په دې ټیم کې مونږ ته هغې د کوالټي یا زمونږ د اوپینین زمونږ چې کومه رائے د خپل خیال دی زمونږ د هغې په باره کې مونږ ته نور معلومات راکړله. یا فرض که زه وایم چې it's a big cup دا یوه غټه پیاله ده. نو اوس تاسو په دې ټیم کې وګورئ، په دې ټیم کې مونږ ته adjectives د ناون په باره کې نور معلومات راکړله چې it's a big cup دا یوه غټه پیاله ده. نو په دې ټیم کې adjective مونږ کم یو ټکی استعمال کو big، ځکه چې په دې ټیم کې د adjective مونږ ته د پیالې د سایز په باره کې ووایي چې د هغې سایز څه دی، هغه غټه ده که وړه ده، صحیح ده. نو په دې ټیم کې مونږ ته د هغې د سایز په باره کې نور معلومات راکړله. So it's a big cup. یا که فرض که زه ووایم چې it's a round cup دا یوه ګول پیاله ده. نو اوس په دې ټیم کې راوند دا هم یو adjective دی، ځکه چې مونږ ته د پیالې په باره کې نور معلومات راکړله چې دا یوه ګول پیاله ده. نو راوند څه څیز دی؟ راوند مونږ ته د هغې د شیپ په باره کې وایي چې د هغې څه قسم شکل دی. نو په دې ټیم کې بیا مونږ ته adjective راوند مونږ ته د پیالې په باره کې نور معلومات راکړله. نو په دې ټیم کې راوند adjective دی، صحیح ده. یا که فرض که زه ووایم چې it's an old cup دا یوه زړه پیاله ده، پخوانی پیاله ده، زړه ده. نو په دې ټیم کې adjective مونږ څه استعمال کو؟ old. او old څه څیز دی؟ مونږ ته د ایج په باره کې وایي، د عمر په باره کې وایي. هغه د 20 کالو زړه کیدی شي، هغه ډیره زړه کیدی شي، هغه نوي کیدی شي. نو کله چې هم مونږ ته کم ټکي د عمر په باره کې د ایج په باره کې وایي، نو هغه ټکي هم adjective وي. نو په دې ټیم کې بیا adjective څه شي استعمال شو؟ old، صحیح ده. یا که فرض که زه ووایم چې it's a white cup دا یوه سپینه پیاله ده. نو مونږ ته په دې ټیم کې کم ټکي مونږ له د کپ په باره کې نور معلومات راکړله، هغه دی white cup color. نو کله چې هم مونږ د کلر په باره کې خبره کوو، نو هغه ټکي ته هم ویلی کیږي adjective، صحیح ده. سو په دې فقره کې تاسو وایئ it's a white cup دا یوه سپینه پیاله ده. نو white په دې ټیم کې adjective استعمالیږي. یا که فرض که زه ووایم چې it's a cold cup دا یوه یخه پیاله ده. نو وګورئ په دې ټیم کې د دغې پیالې په باره کې مونږ ته نور معلومات راکړله، او هغه معلومات د څه په باره کې دي؟ د ټمپریچر باره کې دي، د حرارت باره کې دي، چې دا پیاله یخه ده که ګرمه ده، چې هر څنګه ده، صحیح ده. نو په دې ټیم کې مونږ ته د کپ په باره کې نور معلومات میلاو شوله، هغه دی it's a cold cup دا یوه یخه پیاله ده. نو کله چې هم کم ټکي مونږ ته د ټمپریچر باره کې وایي، د حرارت باره کې وایي، هغه ټکو ته هم ویلی کېږي adjective. یا مونږ وایو چې it's a broken cup دا یوه ماته پیاله ده، ماته شوي پیاله ده، ماته ده. نو اوس ګورئ تاسو په دې ټیم کې مونږ ته یو ټکي د دې کپ په باره کې نور معلومات راکړله، او هغه معلومات څه دي چې دا پیاله ماته ده، ماته شوي ده، صحیح ده. نو دا نور معلومات شوله، خو دا معلومات د څه په باره کې دی؟ دا زمونږ observation دی، زمونږ مشاهده ده. مونږ هغه پیاله چک کړله، مونږ وکتله، مونږ د هغې مشاهده وکړله، او مونږ ته دا پته ولګېدله چې دا پیاله خو ماته شوې ده. نو په دې ټیم کې broken is an adjective کار کوي، ځکه چې مونږ ته هغه د کپ په باره کې نور معلومات راکوي. یا که فرض که زه ووایم چې it's a Chinese cup دا یوه د چای نه جوړه شوې پیاله ده، چاینیز پیاله ده. نو په دې ټیم کې چاینیز هم adjective دی، ځکه چې هغه مونږ ته د کپ په باره کې نور معلومات راکوي. مونږ ته د هغې د origin باره کې وایي. د origin مطلب دی چې د اصل باره کې مونږ ته وایي چې کم څیز د کم ځای نه راغلی دی، یا په اوله کې دا په کم ځای کې جوړ شوی و، د هغې origin څه دی، صحیح ده. نو په هغه ټیم کې بیا دا چاینیز از ان adjective کار کوي، ځکه چې مونږ ته دا د کپ په باره کې د هغې د origin په باره کې مونږ ته نور معلومات راکوي، مونږ ته د هغې د origin په باره کې وایي. یا که فرض که زه ووایم چې it's a plastic cup دا د پلاستیک پیاله ده. اوس په دې ټیم کې تاسو وګورئ، په دې ټیم کې مونږ ته د دې پیالې د مټیریل په باره کې معلومات راکړي دي،
د هغې د مواد په باره کې چې دا پیاله جوړه شوې د څه نه ده، د کوم مټیریل نه جوړه ده. نو موږ وایو چې اټس ا پلاستیک کپ، دا د پلاستیک پیاله ده. نو په دې ټیم کې بیا پلاستیک ایز ان ایجکټیو کار کوي، ځکه چې هغه موږ ته د دې کپ د هغې د مټیریل په باره کې نور معلومات راکوي. او یا په آخر کې که فرض که زه ووایم چې اټس ا کافي کپ، دا د یو کافي پیاله ده، یعنی هغه پیاله چې په کم کې مونږ کافي سکو یا مونږ پکې چای سکو. نو په دې ټیم کې تاسو خیال وکړئ کافي خو دی ناون، خو په دې فقره کې که تاسو خیال کړی وي کپ ناون دی، خو که فرض که زه ووایم چې اټس ا کافي کپ، نو دا مونږ ته د دې ناون کم چې کپ دی د هغې په باره کې مونږ ته نور معلومات راکوي چې کومه پیاله په کومه کې چې مونږ کافي سکو. نو په دې ټیم کې به بیا کافي ایز ان ایجکټیو کار کوي، ځکه چې مونږ ته دا د دې ناون د پرپز باره کې وایي. پرپز ویل کېږي مقصد ته، چې مونږ دا ناون دی دا مونږ د څه مقصد دپاره استعمالو. نو کله چې هم یو ټکی مونږ ته د یو سیز د پرپز د هغې د مقصد په باره کې، د هغې د هدف باره کې چې د دې کار څه دی د هغې په باره کې مونږ ته معلومات راکوي، نو هغه ټکي ته هم بیا ویل کېږي adjective. صحیح ده؟ نو دا تاسو له ما یو پوره لیست درکو چې کله هم مونږ ته یو ټکی د دې ټولو سیزونو په باره کې وایي، د کوالټي یا د اوپینین په باره کې مونږ ته وایي، یا مونږ ته د سایز په باره کې وایي، یا مونږ ته د شیپ په باره کې وایي، یا مونږ ته د ایج په باره کې وایي، یا مونږ ته د کلر په باره کې وایي، یا مونږ ته د ټمپریچر باره کې وایي، یا مونږ ته د observation باره کې وایي، یا مونږ ته د origin باره کې وایي، یا مونږ ته د مټیریل باره کې وایي، او یا مونږ ته د هغې د پرپز باره کې وایي، نو هغه ټکو ته ویل کېږي adjectives. صحیح ده؟ زما امید دی چې د adjectives په ډیفینیشن او د هغې په ایکسپلینیشن باندې خو تر اوسه پورې تاسو پوه شوي. اوس تاسو د ټولو اگزامپلز ته وګورئ، د ما چې تاسو ته د دې کپ په باره کې څومره فقرې ولیکلې، څومره اگزامپلز ما تاسو له درکړله. اوس تاسو په دې کې یو خبرې ته سوچ وکئ چې په دې ټولو فقرو کې adjectives د ناون نه مخکې راغلی دی. اول adjective راغلی دی، بیا ناون راغلی دی. مطلب great cup، old cup، صحیح ده، راوند کپ. نو تاسو وګورئ په دې ټولو کې adjective اول راغلی دی او بیا ورپسې ناون راغلی دی. نو دې فارم ته ویل کېږي attribute position، چې کله اول adjective راشي او ورپسې ناون راشي، نو دې سټایل فقرو ته ویل کېږي attribute position. صحیح ده؟ که فرض کا اول ناون راشي او ورپسې adjective راشي، نو بیا هغه سټایل فقرو ته ویل کېږي predicative position. صحیح ده؟ که ناون اول راشي او د هغې نه پس adjective لګېدلی وي، نو هغې ته ویل کېږي predicative position. اوس که فرض کا په یو فقره کې اول verb راغلی وي او د verb نه پس adjective لګېدلی وي، نو هغې ته بیا ویل کېږي adjective of the verb. نو په هغه کیس کې بیا کم چې adjective دی دا مونږ ته د هغه verb چې کم subject دی، یعنی په هغه فقره کې چې کم subject راغلی وي، نو دا adjective مونږ ته بیا د هغه subject په باره کې نور معلومات راکوي. او هغه subject ناون هم کېدی شي، پروناون هم کېدی شي. صحیح ده؟ اوس زه تاسو په دې پوینټ باندې پوه کوم چې د دې خبرې څه مطلب دی. صحیح ده؟ مثال په طور زه یو فقره ووایم چې the player is nice، لوبغاړی کلاړي ډېر ښه دی. صحیح ده؟ the player is nice. اوس تاسو دې فقرې ته سوچ وکئ، په دې فقره کې ناون دی the player، ځکه چې هغه ناون دی، هغه سبجیکټ دی که نه. بیا راځي is، نو په دې ټیم کې the verb to be is form استعمال شوی دی، ځکه چې the player خو یو کس دی که نه، سینګولر دی، نو د هغې سره به is راځي. the player is nice. اوس nice بیا adjective دی. اوس تاسو دې فقرې ته سوچ وکئ چې په دې ټیم کې زه کله ویم چې nice یعنی ښه دی، نو څوک ښه دی؟ دا nice مونږ ته د چا په باره کې وایي؟ مونږ ته د هغه پلیر په باره کې وایي، د کلاړي په باره کې وایي که نه.
the player is nice. نو تاسو اوس وګورئ په دې ټیم کې چې کوم adjective nice مونږ استعمال کړی دی هغه مونږ ته د دې فقرې د subject په باره کې چې هغه که noun او که pronoun په دې کیس کې خو د player دی نو مونږ ته د هغې په باره کې نور معلومات راکوي چې the player is nice کلاړي ښه دی. صحیح ده. یا تاسو دویم مثال واخلئ. دویمه چې my students are happy. زما سټوډنټان خوشحاله دي. اوس تاسو ته خو پته ده چې happy یو adjective دی. صحیح ده. verb خو نه دی که نه adjective دی. پای کې څه action خو نه کیږي. یو سړی خوشحاله دی پای کې څه action خو نه کیږي. it's an adjective. نو اوس په دې فقره کې subject څوک دي؟ my students هغوی subjects دي که نه هغوی noun دي که noun یا که pronoun دی. my students subject دی. اوس دویمه چې my students are happy. نو په دې ټیم کې verb to be are form استعمال شوی دی ځکه چې students plural دی او د plural سره are راځي. صحیح ده. نو د verb to be are استعمال شوی دی. نو my students are happy. نو په دې فقره کې اول subject راغلی دی بیا verb راغلی دی او بیا adjective راغلی دی. خو دا adjective مونږ ته د چا په باره کې معلومات راکوي؟ مونږ ته د subject په باره کې معلومات راکوي چې کوم زما students دي. نو دغه شانتي چې کله هم verb راغلی وي په فقره کې او د هغې نه پس adjective راغلی وي نو هغه adjective بیا همیشه د فقرې چې کوم subject وي که هغه noun یا که pronoun وي نو موږ ته د هغې په باره کې نور معلومات راکوي. صحیح ده. زما امید دی چې په دې دواړو مثالونو باندې به تاسو پوه شوي وئ. اوس زه تاسو له یو څو مثالونه در کوم او تاسو به په غور سره دې ته ګورئ او زما سره به وایئ ماله به جواب راکوئ چې په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. نو دا به ستاسو پریکټس. مثال په تور اولنی اگزامپل زه تاسو له در کوم چې I am a tall man. زه یو لوړ اوچت دنګ سړی یم. I am a tall man. اوس تاسو سوچ کوئ چې په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. کم یو ټکی مونږ ته د noun په باره کې نور معلومات راکوي. tall بالکل ځکه چې tall مونږ ته د noun د سایز په باره کې وایي. صحیح ده. د هغې د هایټ باره کې مونږ ته وایي. نو په دې ټایم کې tall بیا د adjective. صحیح ده. اوس بل یو اگزامپل واخلئ. I am a Pakistani man. زه یو پاکستانی سړی یم. اوس په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. سوچ وکئ. پاکستانی ځکه چې په دې ټیم کې ما ته پاکستانی زما د اوریجن باره کې ما ته وایي زما د اصل په باره کې وایي چې زه د کم ځای یم زما اوریجن څه دی نو هغه دی پاکستانی. زه یو پاکستانی یم نو په دې ټیم کې بیا پاکستانی ایز ان adjective کار کوي. صحیح ده. ښه next example. I have black hair. زما تور ویښته دي. اوس په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. black ځکه چې black ما ته د noun د color باره کې وایي ما ته د هغې د color په باره کې نور معلومات راکوي نو black په دې ټیم کې adjective وي. next example. My eyes are blue. زما سترګې اودي دي یا my eyes are black. صحیح ده. نو په دې ټیم کې تاسو سوچ وکئ چې په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. blue ځکه چې زه وایم چې my eyes are blue نو په دې ټیم کې blue د کلر په باره کې ما ته وایي او ما ته د فقرې د subject کم چې زما سترګې دي د هغې په باره کې ما ته نور معلومات راکوي نو blue به adjective وي په دې ټیم کې. صحیح ده. next example. I am nice. زه ښه یم یا زه ډېر ښه انسان یم. صحیح ده. I am nice. زه ښه یم. په دې فقره کې adjective کم یو ټکی دی. nice ځکه چې nice ما ته د فقرې د subject په باره کې نور معلومات راکوي او هغه subject څوک دی؟ هغه دی I. زه I am nice. نو nice به adjective وي په دې ټیم کې. صحیح ده. ښه last example. The weather is cold. موسم یخ دی. اوس په دې ټیم کې adjective کم یو ټکی دی.
بالکل cold ځکه چې په دې ټیم کې cold ماته د ټمپریچر په باره کې وایي، د حرارت باره کې وایي. The weather is cold نو په دې فقره کې subject دی the weather او is پکې راغلی دی verb او cold پکې دی adjective ځکه چې دا cold ماته د subject په باره کې نور معلومات راکوي. نو cold به adjective وي په دې فقره کې. صحیح ده؟ اوس تاسو یو پوینټ ته سوچ وکئ، دا ما چې تاسو له کم اوس د پریکټس دپاره دا شپږ اگزامپلز درکړله، په دې کې چې کوم دا اولني 3 اگزامپلز دي. صحیح ده؟ اگزامپل نمبر 1 2 3 تاسو دې ته سوچ وکئ دا کم قسم فقرې دي. دا attribute پوزیشن دی او که دا predicative پوزیشن دی. دا attribute پوزیشن دی ځکه چې په دې دریوانو اگزامپلز کې په اگزامپل نمبر 1 2 او 3 کې اول adjective راغلی دی او بیا noun راغلی دی، نو دې ته ویل کېږي attribute پوزیشن. او کم چې اگزامپل نمبر 4 5 او 6 دی، نو تاسو اوس دې ته سوچ وکئ دا ټول کم یو پوزیشن والا دی predicative پوزیشن ځکه چې په دې ټولو فقرو کې اول subject راغلی دی. صحیح ده؟ او بیا verb راغلی دی او بیا adjective راغلی دی. adjective د فقرې په اخیره کې راغلی دی، نو دې ته ویل کېږي predicative پوزیشن. زما امید دی چې تر دې ځای پورې خو به تاسو انشاءالله په دې باندې پوه شوي یئ. زمونږ دا کم adjective ټاپک چې دی دا به انشاءالله را روان 2-3 لیسنز به نور هم په دې باندې لګي. په دې کې نورې ډېرې اهم او ډېر انټرسټینګ ډېر زبردستې خبرې په دې کې دي چې تاسو به تر اوسه پورې کله د هغې په باره کې سوچ هم نه یې کړی. صحیح ده؟ نو انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږ خپل کم چې زمونږ adjective ټاپک دی دا به انشاءالله مونږ جاری ساتو. زما امید دی چې تاسو به د ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.